صحابو له چې الله پاک ایمان ورکړ نو د دواړو جهانو سردار مبارک به د مازدیګر نه پس جومات کې ناستو نو داسې غاړې ته به صحابه ناستو نو د جاهلیت د زمانې هغه قصې به یې کولې نو هغې خپل ارسه پورې به یې خاندله نو هغه یو بل ته وی یو ځل ښکار له تللی ومه نو یو خشته غوندې کاڼې راته میلو شو وی ما وی چې دا خو خدای دی دومره ښکلې کاڼې بغیر د خدای نه بل ځای کوم ځای کېدی شي نو بس د هغې عبادت مې شروع کو یو خیمه کې مې ځان لکې و عبادت به مې کو صحرا ته به تلمه ښکار پسې نو چې رابله به نو زه چې کوم خدای ځان له مې کاڼې کتلی و نو هغه به لوندو ما به وی چې زه ښکار له لاړ شم نو خدای مې لاړ شي په سمندر کې غوپه وی یو غوټه وی وی چې بیا به رالم نو دا کاڼې به لوندو ما به وی چې خدای مې بیا سمندر کې تللی دی غوپټه یې والې ده وی یو ځل ورته پټ شوم وی ما چې زه نه یم نو دا خدای مې سمندر ته ځي غوپه وی تورې که چې دا څنګه ځي څنګه لوځي وی په دې کې صاحب او سپی راغی سپی خپې اوچته کړه بمبې صاحب ور مخامخ کړه او پرش یې پې وکړ وی ما وی چې ته خو د سپي د میتیاز نه نشې بچ کولی دا ته څنګه خدای وګوره وی داسې موږ نه پوهېدو د کاڼو عبادت به هم کوو دا شکر دی چې الله رسول الله مبارک راولېږه چې حق او باطل مو پېژنده نو رسول الله مبارک به خوشحاله نو هغه بل ورته وی ځان له مې د اوړو نه یو دغه جوړ کړی بت د هغه عبادت مې کوو وی یو ورځ کور کې سنو وی ډېر زیات وږی شوم د 3 ورځې وږی وم نو ما وی راشه د خدای نه لږ غوندې د هغه غږ راوشوکه او پته یې پکې نه لګي وی لږ غوږ مې ترې راوشوکه نو هغه مې وخوړ په هغې مې ورځ تېره کړه بل ورځ مې ترې هسې لږ نور هم راوشوکه او په مزه مزه به مې ترې راشوکه او نه خدای مې په دې چل باندې وخوړل یې وی دومره موږ نه پوهېدو نو د دواړو جهانو سردار مبارک به په دې باندې خاندل چې دا شکر دی چې په هغې زړه هر څه ستومانه دي الله پاک شرک بالکل نه ماب کوي